د اصحابانو د ایمان د داستان 34مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان دی 34مې برخې. محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. موږ په تېره برخه کې دا واورېدل چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ماهان ته ډېرې خبرې وکړې. هغه د سوالونو جوابونه یې وویل او بالاخره په جواب کې بیرته ماهان وویل چې څه مو زړه وي هغه وکړئ، موږ له خپل دین نه اوړو او نه جزیه درکولو ته تیار یو. ستا دا خبره چې ځمکه د خدای جل جلاله ده، هر چا ته چې سپاري د ده خوښه ده، په دې کې ته صادق. ځمکه نه زموږ او نه ستاسې ده، بلکې له موږ دواړو سوا د بل قوم وه. موږ جګړه ورسره وکړه او ورڅخه ومونیوله. موږ او تاسو په حتما جګړه سره کوو، تر ځای چې په بسم الله سره میدان تر سره ووځو. 34مه برخه له همدې ځای شروع کوو. خالد بن ولید ورته وویل ستاسو تر موږ جګړې ته ډېر شوق نه کیږي. ما ته داسې معلومیږي لکه زه چې اوس ستاسو په لښکرګاډي یم. تاسو ته مې شکست درکړی وي، تا ته مې په غاړه کې رسۍ دراچولې وي، په ذلت دې کشوم او د عمر بن خطاب مخ ته دې ودروم. ماهان چې کله د خالد بن ولید خبرې واورېدې ډېر په غوسه شو. راوي وایي د ماهان د فوج جنرالانو، پیردارانو، ساتندویانو او نږدې ملګرو چې کله د ماهان غصب ته ځیر شول، دا قصد یې وکړ چې پر خالد بن ولید برید وکړي، خو بیا لږ ګړی دې ته منتظر شو چې د ده امر ورته وشي. ماهان خالد بن ولید ته له قهر ډک مخ ور واړاو او ورته ویې ویل زما دې د مسیح په حقیقت قسم وي، زه به ستا 5 اسیر ملګري راولم او ستا له مخه به سرونه ورڅخه بیلوم، ته به ورته ګورې. خالد بن ولید ورته وویل ای ماهانه، زما خبرې ته هم غوږ کېږده، ته دومره زورور میړه نه یې چې دا کار وکړې. ته په دې پوه شه چې ستا سره اسیران زموږ تن هډوکي دي. زما دې په قبوله دعا و د ابوبکر په بیعت او د عمر په خلافت قسم وي، که دې دوی ووژل زه به تا په خپله دې توره ووژنم او زموږ هر ملګری به د ځان ساری اخلي او یا به تر هغه زیات شمیر عسکر وژني. له دې خبرې سره سم خالد بن ولید ولاړ شو او توره یې له تیکې څخه راوایستله. د رسول الله نور صحابهو هم داسې عمل وکړ. نوموړي وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. تورې یې له تیکو راوایستلې. د وږو زمریانو په ډول نارې یې شروع کړې. د جنګ ټکلی وکړ او په دې ځای کې پر خپل شهادت باور شو. د همدې کتاب لیکوال شیخ ابو عبیدالله محمد الواقدي وایي زما دې په هغه ذات قسم وي چې شریک او ساری نه لري، ما په دې فتحو کې له رښتیا پرته په بل څه اعتماد نه ده کړی. له ثقات یا باوري اشخاصو پرته د بل چا حدیث مې نه ده نقل کړی، د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو فضائل او جهاد ثابت پاتې شي او سمی لار د دښمنانو پوزې پرې سپیرې شي. ځکه که خدای جل جلاله همداسې نه غوښتلو نو دا دومره ښارونه به مسلمانانو نه نیول، د دوی دین علم به دومره نه خپرېدی، د دوی د مور چې د ادارو شي. د خدای جل جلاله په لار کې به یې رښتونې توګه جهاد وکړ، د خپل دین یې ډېره مرسته وکړه، د دښمنانو په وړاندې ډېر محکم ودرېدل. اهل کفر یې له تخت څخه کوزېدو او شاته تګ ته مجبور کړل. نو له همدې کبله خدای جل جلاله د دوی په اړه فرمایي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ژباړه له مؤمنانو څخه ځینې داسې شخصیتونه شته چې له الله جل جلاله سره یې کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو څخه چې چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي، هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي رانه وصله. امام واقدي وایي مات مسلم بن عبدالله بن عبدالحمید له خپل نیکه رافع بن معظم څخه حدیث بیان کړ او ویل خالد بن ولید چې کله ماهان ته ورتلی زه هم د ده په ملګرو کې وم.
موږ چې کله تورې راوایستلې او له دوی سره مو د جګړې قصد وکړ رومیانو موږ ته هیڅ شی هم ښکاره نه شول. زموږ دا باور و چې قیامت ته به له همدې ځایه پاڅېږو. امام واقدي وایي ماهان ته چې کله زموږ رښتینولۍ او د خالد قصد معلوم شو او زموږ د تورو په څوکو کې خپل مرګ ولید، ماهان نارې کړې خالده واوره دومره تیزی به هلاکت کې نه ده پکار. زه پوهېږم تا چې کومې خبرې وکړې د یوه استازي حیث دی درلود، دا ستاسو درناوی باید وشي. استازي هیڅ چا نه دي وژلې. ما چې کومې تیزې خبرې وکړې خاص د دې لپاره چې ستاسو امتحان واخلم او پوه شم چې له تاسو سره څه شته او اوس زه نور غرض نه لرم. خپل لښکر ته ولاړ شه، د جنګ تیاری ونیسه. خدای جل جلاله به هغه څوک بریالی کوي چې د ده خوښ کوي. خالد چې کله دا خبره واورېده توره یې بیرته په تیکي کې واچوله او ویې ویل ای ماهانه په دې اسیرانو څه کوې؟ ماهان ورته وویل هغوی ستاسو د اعزاز په خاطر در پرېږدم، دوی به ستا مرستندویان شي. موږ ستاسو پر وړاندې عاجزه نه یو. حضرت خالد بن ولید په دې خبره ډېر خوښ شو. ماهان د رسول الله د اسیرو ملګرو د خلاصون امر صادر کړ او ویې ویل زنځیرونه ورڅخه خلاص کړي. خالد بن ولید چې کله د تللو قصد وکړ ماهان ورته وویل ای خالده زه دا خوښوم چې زموږ تر منځ روغه وشي. زه یو ځانګړې غوښتنه در څخه کوم. خالد ورته وویل چې څه دې زړه وي غوښتلی شي. ماهان ورته وویل ستا دا سره چپنه ماته ډېر خوند راکوي. زه غواړم چې ته دا راته ډالۍ کړې. ته زما په عسکرو کې وګوره، هر شی چې دې خوښ شو هغه به درته هبه کړم. خالد بن ولید وویل قسم په خدای زه ډېر خوشحاله شوم چې تا داسې څه راڅخه وغوښتل چې زما ملکیت دی. دا درته ډالۍ شوه. ستا د وړاندیز په اړه دا ویلی شم چې زما هیڅ شی ته اړتیا نشته. ماهان ورته وویل خدای دې خیر درکړي، تا ځوان مردي وکړه. خالد ورته وویل تا هم له موږ سره ډېره ځواني وکړه چې اسیران دې راخوشي کړل. وروسته خالد په داسې حال کې د ماهان له حضور څخه د باندې راووتی چې خپل ملګري تر شا و خوا راتاو. د ده اس ورته وړاندې شو. دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ملګري په خپلو اسونو سپاره شول. ماهان خپل ساتندویان او پیرداران امر کړل چې له دوی سره تر یو ځای پورې ځواني وکړي او بدرګه یې کړي. راوی وایي د ماهان پوځیانو له خالد سره ډېر دروند چلن وکړ. دوی تر امیر ابو عبیده پورې راورسېدل. نوموړي ته سلام وکړ. مسلمانان د اسیرو مجاهدینو پر خلاصون ډېر خوشحاله شول. خالد امیر ابو عبیده ته تېره قصه ټوله وکړه او امیر ابو عبیده ته یې دا هم وویل چې قسم په خدای مونږ ته که ماهان له ویرې پرته له بله که بله بندیان را خلاص کړي وي. امیر ابو عبیده چې کله د خالد تېره ماجرا واورېده ویې ویل دا یو حکیم سړی دی، صرف پر عقل یې شیطان غالب دی. اخرنۍ خبره مو څه وه؟ خالد وویل جګړه به سره کوو، څوک چې د خدای خوښ وي هغه به بریالي کوي. امیر ابو عبیده چې کله دا خبره واورېده د مسلمانانو خبر اشخاصي سره راغونډ کړل. د دوی پر وړاندې ولاړ شو. خطبه یې پیل کړه. تر هم د درود وروسته یې وویل سبا به موږ له خپل غلیم سره مقابله کوو. خلکو ته یې د تیاري امر وکړ. د مسلمانانو زړورو سپرو یو بل ته مخ ور واړاوه او د بیدارولو خبرې ورته وکړې. خالد خپلو ملګرو ته ورغی او ورته ویې ویل دا کافران چې خدای جل جلاله په ډېرو ځایونو کې تاسو پرې بریمن کړي یاست، بیا یې له بېلابېلو ښارونو څخه ستاسو د مقابلې دپاره ځواکونه راغونډ کړي. زه د دوی منځ ته ورغلم، ومې لیدل لکه میږیان دومره ډېرو. دوی په جنګي وسایلو سمبال دي خو زړونه نه لري او نه داسې ځواک لري چې زموږ په مقابله کې یې مرسته وکړي. دا راتلونکې جګړه موږ ته ګوري. زموږ باور ده چې سبا به زموږ او دښمن ترمنځ مقابله وي. تاسو هم ستر جنګیالي یاست، څه پکې وایاست؟ د خالد ملګرو وویل ای امیره د خدای جل جلاله په لاره کې جګړه زموږ عادت او سخت پرې خوشحالیږو. موږ به د تورو نیزو غشو ګزارونو ته خپل ځانونه سپر کړو تر څو وګورو چې خدای جل جلاله څه پرېکړه کوي. خالد بن ولید د دوی په خبره ډېر خوشحاله شو او ورته ویې ویل لوی خدای جل جلاله د توفیق درکړي او هدایت دې درته وکړي. امام واقدي وایي په همدې شپه ټولو مجاهدینو خپل ځانونه تیار کړل، جنګي وسایل یې برابر کړل، شپه یې په ډېرې خوښۍ سهار کړه. چې کله سپېدې وچاودې د مسلمانانو په لښکر کې مؤذنانو اذانونه شروع کړل. د خدای جل جلاله د توحید د نارو غلبلې
پورته شوې. په امیر ابو عبیده پسې د لمانځه کولو دپاره اودسونه تازه کړل. چې کله له لمانځه فارغ شول پر آسونو سپاره شول. د دښمن دپاره یې صفونه تیار کړل. 3 صفونه یې جوړ کړل. اول صف والا وروستنی خلک نه لیدل. خالد بن ولید امیر ابو عبیده ته راغی او ویې ویل ای امیره د لښکر چپ اړخ ته څوک امیر ټاکي؟ نوموړي وویل کنانه بن مبارک الکناني یا عمر بن معدي کرب الزبیدي. په دې دوو کې د یو نوم واخیست. نوموړي ته یې امر وکړ چې ته به په کیڼ اړخ کې او قیس به دې مرستیال وي. راوي وایي نوموړي د ابو عبیده د امر مطابق خپل ورسپارل شوی دندې ته ولاړ. امام واقدي وایي ما ته فضاله بن عامر حدیث بیان کړ او ویې ویل ما ته موسی بن عوف له خپل نیکه یوسف بن معن څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل کنانه ډېر زړور او په جنګي چلو ډېر پوه هلک و. د نوموړي د غیرت او پوهې یوه نمونه یې داسې بیان کړه. نوموړی بل خپل کلي د کنانه لټه بل تنها راووتلی او د خپلو دښمنانو عربو کلیو ته به راغی. چې کله به ورښکاره شو په لوړ آواز به یې ورنارې کړې. خپل ځان به یې ورته معرفي کړ. دښمنان به پر آسونو سپاره ورته راووتل. جګړه به یې ورسره وکړه. که به ورباندې کامیاب شو خپل مراد به یې ترسره شو او که به هغه ورباندې زور شول له خپل آس څخه به کوز شو او پیاده به یې له دوی څخه منډې کړه. دوی به یې د پښو په ګردونو پسې هم ځانونه نه شوی رسولی. راوي وایي ابو عبیده چې کله نوموړي مامور کړ د امر مطابق پر ټاکل شوي ځای ودرېد. امیر ابو عبیده خالد بن ولید ته وکتل او ویې ویل ای ابو سلیمانه ته مې پر اسپکیانو او پیادهو امیر وټاکلی. د پیادهګانو امیر په خپله خوښه یو څوک وټاکه. خالد بن ولید وویل زه په داسې څوک د دوی امیر کړم چې مسلمانانو ته به د دوی له لوري شکست نه راځي. وروسته یې هاشم بن عتبه بن ابي وقاص راوغوښت او ورته ویې ویل څو امیر ابو عبیده د پیادهګانو امیر ټاکلی. ابو عبیده هم ورته وویل هاشمه ورکوز شه له دوی سره شه زه هم درپسې درځم. امام واقدي وایي ابو عبیده د جنگ تابعه ونیوله او د مسلمانانو صفونه یې برابر کړل. خالد بن ولید ورته وویل اوس د بیرغو خاوندانو ته څوک ولېږه او ورته ووایه چې زما خبره واوري. امیر ابو عبیده ضحاک بن قیس راوغوښت او ورته ویې ویل ای د قیس زویه په بیړه د بیرغونو خاوندانو ته ورشه او ورته ووایه چې ابو عبیده تاسو ته امر کوي چې د خالد خبره واورئ او اطاعت یې وکړئ. ضحاک همداسې وکړل. د بیرغونو پر خاوندانو وګرځېد ان چې تر معاذ بن جبل پورې ورسېد. هغه ته یې دغه وړه خبره وکړه. معاذ بن جبل ورته وویل پر غبرګو سترګو. وروسته معاذ بن جبل خلکو ته مخ ورواړاوه او ورته ویې ویل تاسو د یو ډېر بختور سړي په اطاعت مامور شوي یاست. که د ده یو څه امر درته وکړ تاسو یې باید مخالفت ونه کړئ ځکه نوموړی د خلکو په ګټه خبره کوي او ستاسو اجر به په خدای جل جلاله باندې وي. ضحاک وایي ما معاذ بن جبل ته وویل ته د خالد په اړه ډېرې غټې خبرې کوې. ده وویل زه د ده په اړه هغه څه وایم چې راته معلوم دي. ضحاک وایي زه بیرته راوګرځېدم. خالد ته مې د معاذ خبرې بیان کړې او د ده په ثنا مې دی خبر کړ. خالد هم پر ده ثنا وویله او ویې ویل نوموړی زما اسلامي ورور دی او د ده ملګرو وړاندې داسې کارنامې کړي چې خالد هېڅکله هغه نشي کولی. ضحاک وایي زه بیرته معاذ ته راغلم. د خالد وینا ثنا او د ده د لوړ شان بیانول مې ورته واورول. معاذ ویل قسم په خدای جل جلاله زه خدایي مینه ورسره لرم. له خدای جل جلاله څخه هیله لرم چې نوموړي ته به د خپل ښه نیت او د مسلمانانو د خیرخواهۍ ثواب ورکړي. امام واقدي وایي کله چې ضحاک د بیرغونو خاوندانو ته د ابو عبیده وصیت ور واوراوه چې د خالد د امر تابع شي په ده پسې سم خالد بن ولید د صفونو په منځ کې روان شو. د هر بیرغ څښتن ته به درېدی او ویل به ای د اسلام څښتنانو صبر که خدای جل جلاله کول ستاسو د بری ضامن دی او اختلاف بېزړهتوب د ناکامۍ سببونه دي. څوک چې صبر وکړي خدای جل جلاله وعده کړي چې د دښمن پر وړاندې به یې بریمن کوي. څوک چې د تیرو تورو په ګزارونو کې استقامت ته ثبات غوره کړي چې کله د خدای جل جلاله حضور ته ورشي هلته به ډېر درنښت ولري او د ده د عمل نیک بدله به ورکړي. راوی وایي خالد چې به د هر بیرغ خاوند ته ورتلی همدا وینا به یې ورته تکراروله ان چې تر ټول لښکر تېر شو. وروسته د خالد پر وړاندې هغه سپاره مسلمانان را وړاندې شول چې ډېر زړور وو او له ده سره په سختو پیښو کې برخه والو. نوموړي هغه پر 4 ډلو وویشل. د یوې ډلې مشر یې قیس بن حبیره المرادي وټاکی او ورته ویې ویل ته د عربو یو نامتو سپور یې له دوی سره اوسه او هغسې څه کوه چې زه یې کوم. د دوهم ډلې مشر یې میسره بن مسروق العبسي کړ
هغه ته هم تیر شوی وصیت وکړ. د درېیمې ډلې مشر عامر بن طفیل او تیر وصیت ورته وکړ. په خپل خالد له ځینې خاصو جنگي ملګرو سره پات شو. امام واقدي وای د لمر تر راختلو وړاندې دوی د جنګ له تعبیې او تیاری څخه فارغ شول. د بل پلو ماهام الارمني رومیانو ته د زینت او جګړې د تیاری امر وکړی و. دوی هم خپل ځانونه تیار کړل، خو مسلمانان په تیاری نیولو کې تر دوی ډیر شابک وو. راوی وای ځینې رومیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو لور ته راغلي وو او د دوی تیاری لیدلې وه. مسلمانان لکه یو مضبوط دیوال داس پرېښودل او داسې معلومېدل لکه مرغانو چې سایه ورباندې کړې وي. صفونه سره پیوستو او نیزې یو تر بل سره جاروتې وي. رومیانو چې کله دا حالت ولید په زړونو کې ویره او سستي ننوتله. وروسته ماهان خپل عسکر برابر کړل. نصراني عربي د لښکر په لومړي صف کې ځای پر ځای کړل. جبله امیر وټاکه. تر مخ یې یو داسې صلیب واخیستل شو چې 15 رطله وزن یې درلود او د سرو زرو په اوبو رنګ شوی و. په څلورو طرفو کې 4 داسې جواهر و چې ستوري غوندې پرېښودل. امام واقدي وایي ما ته سنان بن اوس الربیعي حدیث بیان کړ او ویل ما ته عدي بن حارث الحمداني حدیث بیان کړ. نو مولوی د شام په ټولو فتحو کې موجود و او ویل هغه صفونه چې ماهان ترتیب کړل 10 صفه شول. هر صفې د مسلمانانو د بشپړ لښکر معادل و. ماهان د لښکر مخې ته قسیسین او راهبان راایستلي وو او په لوړ اواز سره انجیل تلاوت کاوه. ډیر بیرغونه او صلیبونه یې پورته کړي وو. یو عظیم پهلوان راووتی چې د سرو زرو جوړه شوې زغره یې اغوستې وه. په وسلو ښه سمبالو. د سرو زرو داسې صلیب یې په غاړه و چې جواهر پکې لګل شوي وو. یو چرګ آس تر لاندې و. دا پهلوان د رومیانو له هغې ډلې څخه و چې د هرقل د تخت په وړاندې به یې درېدله. کله چې راووتی په رومي ژبه یې په لوړ اواز سره خبره وکړه. مسلمانان پوه شول چې د مبارزې غوښتنه کوي. مسلمانانو پر وتلو کې توقف وکړ. خالد بن ولید چیغې کړې او ویل ای د رسول الله ملګرو دا بې دینه رومي تاسو مقابلې ته بولي او تاسو ځان شاته کوئ. ورووځئ که نه زه ورځم. نو مولوي پر خپله د وروتلو قصد وکړ. خو په دې وخت کې مسلمانانو له صفونو څخه یو تن په غټ اسپور وتلی. د اس مشرکانو ورته واری درلود. دا مسلمان په وسله ښه سمبالو. د رومي پهلوان لور ته یې د ورتلو قصد وکړ. د خالد بن ولید په ملګرو کې یو هم داسې شخص نه و چې نوموړی یې پیژندي. خالد خپل غلام حمام ته وویل دې سپور ته ورشه ورته وګوره چې څوک ده او له کومه ټبر څخه دی. حمام ورغی. نارې ورباندې وکړې خو نوموړی د رومي پهلوان لور ته ورنږدې کېدلو په حال کې و. حمام بیا ورباندې نارې کړې ای مسلمانه ته څوک یې؟ هغه ورته ویل زه د بصرې والي روماس یم. خالد چې کله پرې خبر شو ویل خدای جل جلاله دې ده ته برکت ورکړي او په نیت کې دې نور هم زیادت وکړي. نوموړی چې کله رومي جنرال ته ورورسېد له هغه سره یې په خپله ژبه خبرې وکړې. رومي چې وپېژاند ورته ویل ای روماسه ولې دې خپل دین پرېښودی او ثابت شوې؟ روماس ورته ویل زه چې په کوم دین کې داخل شوی یم هغه ډېر شریف او جلیل دین دی. څوک چې یې تابع شي هغه بختور. چا چې یې مخالفت کړی هغه له سمې لارې اوښتی دی. وروسته یې یو پر بل برید وکړ. یو ساعت یې داسې مقابله سره وکړه چې دواړه سیالي غاړې ورته حیران شوې. یو ساعت وروسته روماس له ده څخه لږ غافله شو. رومي وار پرې وکړ او زخمي یې کړ. راوی وای روماس وهل محسوس کړل. بیرته یې د خپل اس مخ راتاو کړ. د مسلمانانو لور ته را روان شو. رومي پهلوان ډېره هڅه وکړه چې دی لاندې کړي. نږدې و چې ورپسې ورسیږي. د مسلمانانو له ښي او کیڼ لور څخه سپرو ورباندې نارې کړې. د روماس لږ زړه قوي شو او د رومي په زړه کې ویره وولیده او نور ورپسې راوړاندې نه شو. ودرېد. روماس په داسې حال کې د مسلمانانو لښکر ته راګډ شو چې پر مخ یې وینې بهېدلې. مسلمانانو نوموړی راکوز کړ. زخم یې ورته پټۍ کړ او د ده د کارنامې شکریه یادا کړه او له خدای جل جلاله څخه د مغفرت دعا ورته وکړه او د ده پر سلامتیا یې خوښۍ څرګنده کړه. راوی وایي روماس چې کله ماتې وخوړه رومي پهلوان ته ځان غټ ښکاره شو او په ډېره ترخه لهجه یې د بل مبارز غوښتنه وکړه. میسره بن مسروق العبسي هڅه وکړه چې وروځي خو حضرت خالد ورته وویل ای میسره زه دا ډېر غوره بولم چې دلته ودرېږي تر دې چې وروځي. د دې سره چې ته یو سپین ږیری سړی دا رومي ډېر غټ او یو زړور ځوان دی. زه نه غواړم چې ته وروځې ځکه سپین ږیری له ځوان سره سیالۍ نشي کولی. دا خلاصه چې د یو مسلمان سپین روبي یو ویښته خدای جل جلاله ته تر ټول اهل شرک قدرمند دی. میسره بیرته خپل ځای ته ولاړ او ودرېد. عامر بن طفیل وغوښتل چې وروځي او ویل ای امیره تا د دې رومي شان دومره لوړ وښود چې مسلمانان دې ورڅخه وویریل. خالد وویل
اس غلونکي په جنګ کې خپل سیالان پیژني. ماته د زړورتیا او کلکوالی ډیر ښه رامعلوم دی. ته مقاومت نشي کولی ځکه د خپل قوم له منځه یو عادي عسکر نه دی راوتلی بلکې د خپل قوم وتلی سړی دی. ته پر خپل ځای ودرېږه. امیر بن طفیل هم پر خپل ځای ودرېد او د مخالفت یې ونه کړ. راوی وایي رومي ګرځېد او بار بار یې د مبارز غوښتنه کوله. حارث بن عبدالله الازدي خالد ته راوړاندې شو. د ده په وړاندې ودرېد او ورته ویې ویل ای امیره زه ورځم. خالد ورته ویل زما دې په خپل عمر قسم می ته قوي دلاوره او زما په فکر د مقابلې که دې زړه وي چې وروځي نو بسم الله کړه. ازدي خپل ځان تیار کړ او غوښتل چې وروځي. په دې وخت کې خالد ورته ویل ای د خدای جل جلاله بنده پر خپل ځای ودرېږه یو پوښتنه درڅخه کوم. هغه ورته وویل ویې کړه. خالد ورته ویل تر دې وړاندې د مبارزې کړې؟ هغه ورته ویل نه. خالد ورته ویل ای وراره وګرځه ته د جګړې تجربه نه لرې. دا سپور د جګړې ښه پخه تجربه لري او چلنه یې زده دی. زه غواړم چې دا سړی وروځي چې په جګړه پوه وي. خالد بن ولید دا خبره کوله او په دې وخت کې قیس بن حبیره ته کتل. هغه ورته ویل زه فکر کوم چې ته دا تعریض ماته کوې او ما ښیې زه ورځم. خالد ورته ویل ورځه د خدای جل جلاله په توکل ووځه. دا ستا سیال ده. خدای دې د مقابله کې مرسته کوي. قیس بن حبیره اس پونده کړ چې ښه نرم شو. وروسته یې د رومي پهلوان خواته ور برابر کړ او ویې ویل بسم الله وعلى برکة رسول الله. رومي پهلوان ته چې ورنږدې شو هغه پوه شو چې دا یو تکړه سپور او پیاوړی مبارز دی. د نوموړي لور ته یې مخ راواړاوه او برید یې سره ښخ کړ. قیس وار پرې ړومبی کړ خو رومي پهلوان د تورې ته ډال ونیو. هغه والوته او په زغره ولګېد. په هغه کې بنده شوه. قیس هڅه وکړه چې توره راوباسي خو ونه توانید. رومي پهلوان وار پرې وکړ. قیس د د برید پر وړاندې ثابت پاتې شو خو رومي چې د قیس ضعیف او خوار بدن ته وکتل ځان یې ورباندې واچاوه. غوښتل یې چې اسیر یې کړي ځکه نوموړي له اهل ردت سره له جګړې وروسته په لمنځو او روژو مصروف و او ځان یې ضعیف کړی و. قیس چې کله په دې پوه شو چې رومي ورباندې پیاوړی دی ځان یې ورڅخه لرې کړ او غوښتل یې چې یو چلول ورسره وکاروي. ان چې توره یې له لاسه وختله نوموړي د اس واګی راتاو کړ او د مسلمانانو د لور ته د دې لپاره روان شو چې توره ور واخلي او بیرته سیالۍ ته ورشي ځکه په تش لاس له مقابلې مایوس شو چې کله نوموړي مخ د مسلمانانو د لور ته کړ. رومي پرې چیغه کړه او د ده نیولو کوښښ یې وکړ. قیس بن حبیره له ځان سره وویل ستا مقصد شهادت دی او بیا له رومي څخه تښتې. بیرته ور وګرځېد. خالد بن ولید پرې چیغې کړې زه تا ته خدای او رسول روی شفیع کوم چې بیرته مه ورګرځه. قیس بن حبیره ورته وویل ای خالده تا د ډیرو عظیمو هستیو نوم راته پیش کړ خو که زه در وګرځم زما په ژوند کې به څه زیادت راولي. خالد ورته ویل نه. قیس وویل بیا نو ولې تیښته غوره کړم او ځان له دوزخیانو شمار کړم بلکې صبر کوم او له خدای جل جلاله څخه د مغفرت هیله لرم. نوموړی بیرته خپل سیال ته ور وګرځېد. په لاس کې توره نه وه بلکې یو خنجر یې له ملا څخه راتاو کړی و. راوي وایي خالد چې د قیس بن حبیرې خالي لاس ولید ویې ویل د خدای جل جلاله دپاره به دا توره څوک واخلي او قیس ته به یې ورکړي. عبدالرحمن بن ابوبکر وویل ای ابو سلیمان زه به یې ورکړم. خالد وویل ای د صدیق زویه قسم په خدای ته د دې وړې. عبدالرحمن توره واخیستله. قیس ته یې د دې په منظور ورغی چې توره ورکړي. خو رومیانو چې کله عبدالرحمن ولید چې قیس ته ورغی د دوی دا ګمان شو چې د خپل ملګري ننګه کوي. له هغې لورې یو بل پهلوان راووتی او د خپل ملګري خواته ودرېد. عبدالرحمن قیس ته توره ورکړه او د ده خواته ودرېد. دوهم پهلوان داسې خبرې شروع کړې چې د عبدالرحمن سر نه پرې خلاصېدی. نوموړي وویل هلاک شي څه وایې موږ دې په خبره نه پوهېږو. له رومیانو یو ترجمان وروتی او ورته ویې ویل ای عربو تاسو ویل چې موږ ډېر د عدل او انصاف څښتنان یو. عبدالرحمن ورته ویل همداسې د ترجمان ورته ویل ستاسو انصاف خو موږ ولیدی چې یو سړي ته 2 تنه راوځئ. عبدالرحمن وویل زه صرف د تورې د ورکولو دپاره راوتلی یم او بیرته ګرځېدم. که ستاسو 100 تنه زموږ یو شخص ته راووځي هم پر موږ درنه نه تمامیږي. راشئ تاسو 3 او زه یو په مقابله سره وکړو. زه ستاسو سیال یم. ترجمان رومي پهلوان ته خبره وکړه. هغه ډېر په بد نظر عبدالرحمن ته وکتل. نوموړي قیس ته وویل ای قیسه ته ډېر ستړی شوی ته آرام وکړه ما او دوی ته وګوره چې څنګه مقابله سره کوو. عبدالرحمن برید وکړ. اول ځل یې هغه په سینه کې وواهه. تر شا یې نیزه ووتله چې له ده سره یې خبرې کولې او پر ځمکه را پرېوت. پاتې 2 رومیانو چې کله خپل ملګري ته وکتل
پر عبدالرحمن حمله وکړه. قیس بن حبیره وغوښتل چې د عبدالرحمن مرسته وکړي. عبدالرحمن ورته وویل زه تا د رسول الله او ابوبکر روی شفیع کوم چې تنها مې ورته پرېږده، که زه شهید شم ته به ثواب کې راسره شریک کړي او حضرت عایشې ته مې سلام وایه چې زه ستا له خاوند او پلار سره وصل شوم. د اصحابانو د ایمان داستان د 34مې برخې محترم اوریدونکو، دا غدي موږ نننۍ برخه تر بیا ښې چارې په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.